رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مولانا شاه فیصل حقانی سره د روژې ماسخوتن. څنګه چې مونږ تاسو ته پته ده چې د روژې میاشت شروع ده، ډېره مبارکه، محترمه، مکرمه میاشت ده. مونږ له پکار دي چې د دې مکمل اهتمام وکړو، د روژې نیولو او خپله روژه ښکلې کړو. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یو عابد به د قیامت پر ورځ راشي، بل عبادت کوي ورسره، خو د عبادت په صرف عملنامه کې لیکل شوي او دا به بالکل د الله په نزد باندې قابل قبول نه وي. محدثین لیکي د حدیث په تشریح کې چې دی به د عبادت او د هغې په رموزو او اوقافو باندې نه پوهېږي، په پاک او په پلیت به نه پوهېږي، په جایز او ناجایز به نه پوهېږي، په حرام او په حلال به نه پوهېږي. محدثینو د یو عابد واقع لیکلې ده چې هغه به کله عبادت شروع کړو نو یو کڅوړه به یې راواغسته او خپلې غاړې کې به یې ځوانډه کړه، بیا به په عبادت کې مشغول شو. یو ورځ ته مې یو ملګري تپوس وکړو چې حضرت تاسو دا کڅوړه په خپله غاړه کې ځوانډوئ، د دې حکمت څه دی؟ د عابد ورته ووایي چې د دې حکمت دا دی چې یو شپه زه عبادت دپاره راپاڅېدم او یو منګک زما د خپې لاندې راغی، هغه مړ شو. زه ډېر زیات خفه شوم. بیا د هغې نه بعد چې کله انور راوتېده، ما هغه منګک راواغسته، ما وچ کړو او د هغې نه بعد ما په خپله غاړه کې ځوانډ کړو. کله هم چې زه عبادت کوم نو زه دا منګک په خپله غاړه کې ځوانډوم، ما ته د ده هغه مړېدل مخې ته کېږي. دغه شانتې یو بله واقعه کې راځي چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مجلس په جومات کې چې کوم دی نو لګېدلی و، هغه یې ناست و. دې کې یو سړی راغی، د لمر د راختېدو ټایم و او هغه مونځ شروع کړو. حضرت علي کرم الله وجهه رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې ستا مونځ دې وخت کې نه کېږي، مونځ مه کوه. هغه ورته وایي زه به مونځ کوم، ما په دې الله بخي. علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې ته یول د مونځ ټایم وپېژنه، د مونځ پاک فرید وپېژنه، د مونځ حرام حلال وپېژنه، د هغې نه بعد ته چې کوم دی په عبادت کې مشغولېږه. دغه شانتې عزتمندو روژه ده. اوس زمونږ روژه په څه ښکلې کېږي، په څه باندې ماتېږي، په څه باندې نه ماتېږي. هر هغه څیز چې ستا وجود ته دننه کېږي نو دې سره ستا روژه ماتېږي، وضاحت کوم. یا ستا د وجود نه خارجېږي نو دې سره ستا روژه ماتېږي. 5 څیزونه دې کې اتفاق دی او 2 څیزونه په دې کې اختلاف دی. نمبر 1 څیز هغه خپلې بیبي سره کوروالی کول چې د وجود نه یو څیز بیا خارج شي نو دې سره روژه ماتېږي او کفاره هم ده. دویم نمبر څیز چې ستا وجود ته د خوراک یو نوړی یا د اوبو یو ګوټ راغی نو دې سره ستا روژه ماتېږي. دریم نمبر څیز چې ته په زوره باندې قی وکړې او دا په ډکه خوله باندې که سره تېر شوي او که نه تېر شوي ستا روژه ماتېږي. دغه شانتې د غذا په شانتې یو څیز تا چې کوم دی نو وخوړ، دې سره هم ستا روژه ماتېږي. یو زنانه ده، هغې ته حیض او نفاس راغی، دې سره د دې زنانه روژه ماتېږي. ماله به یاد راکوي د لوی الله په حواله باندې مسپارم او یو ځلې به بیا انشاءالله په یو بل پروګرام کې حاضرېږو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.